بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورځ پوښتنه کړې ده، وایي باران چې اورېږي آیا دغه باران د اسمان څخه دی او که د وریځې څخه دی؟ که دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم که څوم د علماو اقوال پکښې بیل دي، خو مفتابه قول او تر ډېر تحقیق وروسته د علماو فیصله دا ده چې دا باران اورېږي دا د وریځې څخه دی. الله تبارک وتعالی په دنیا کې چې څه شیان پیدا کړي دي د دې ټولو لپاره اسباب برابر کړي دي. هر څه ته یو سبب جوړ کړی دی. شپه راځي ورځ راځي، د دې دپاره یوه ډېره ستره سیاره یا لمر دا سبب جوړ کړی دی. مځکه په دنیا کې د انسان رامنځته کېدل دي، د یخ راتلل دي، د ګرمۍ راتلل دي، ژمی راځي، دوبی راځي، دا ټول الله راولي. خو که چیرې سړی د مځکې کروي شکل وګوري، لمر چې پر کومه استوا د خط ګرځي او هره میاشت یو برج طی کوي، یو قطب جنوبي ته ربطه نږدې کېږي، بل یو سره قطب شمالي ته وي، په منځ کې سایه کوي، پر ځینو ساحو باندې ورځې لنډېږي، پر ځینو اوږدېږي. کله چې د استوا د خطه څخه لمر لرې کېږي پر هغه منطقه باندې یخ راځي، او کله چې د استوا خط ته بیرته نږدې کېږي سخته ګرمي راځي. حاصل دا چې په دنیا کې څه شیان دا د اسبابو سره دي. هکذا د باران دپاره هم اسباب جوړ کړي دي. الله تبارک وتعالی په خپل قدرت باندې د دنیا د دریابونو تر څنډو لاندې حرارت پیدا کړی دي. هغه حرارت دا دریابونه ایشوي، د دې دریاب څخه دغسې تیز بخار راباسي لکه هغه بخار چې غوښې ورپکښې پخېږي او ګوشک ورباندې پرتی تیز بخار راوځي. دغه بخار دا اټکل نه، ګمان نه، بلکې دا محسوس شده دی، لیدل سوی دی، مشهود شی دی. دغه بخارونه راپورته کیږي او بیا الله تبارک وتعالی دا سره برابري، کلکوي، سختوي او د اوبو ډکیږي، بیا په خپله اندازه باندې د الله عز وجل د حکمت و هدایت مطابق ځي پر ځینو ساحو باندې په خپله اندازه و توازن باندې اوبه اوروي. او دا خبر الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې د سورة روم په 43 نمبر آیت کې داسې فرمایلی ده: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده اذا هم یستبشرون. سورة روم 43 نمبر آیت. وی الله عز وجل هغه ذات چې بادونه را اسی بیا سختي وریځې ځینې جوړوي او بیا یې په اسمان کې غوړوي چیرې چې یې خوښه سي. بیا الله عز وجل دغه وریځې ډېرې سختې ګرځي، ویجعله کسفا، سختې ګرځي، فتر الودق یخرج من خلاله، بیا یې باران د منځ څخه راوځي. دا د الله عز وجل فیصله ده. حاصل دا چې باران دا د وریځې څخه دی، د اسمان څخه نه دی. او کوم آیتونه چې په قرآن عظیم شان کې راغلي دي چې الله فرمایي وانزل من السماء ماء، دا فقط د عامو خلکو د پوهاوي دپاره دی. قرآن عظیم شان هغه پر یو داسې نمط باندې نازل شوی دی چې فقط خلک وپوهوي، عام خلک وپوهي، د پروفیسرانو انجینرانو په سویه نه، بلکې د عامو خلکو. تاسو وګورئ په قرآن عظیم شان کې اکثره دلایل داسې راغلي، هغه شیان چې لوی او کوچنی هر څوک یې پېژني او هر څوک یې ویني. مثلا که سړی پورته وګوري اسمان ویني، سپوږمۍ ویني، لمر ویني، که مخامخ وګوري غرونه ویني، او که په مځکه وګوري درختې و مځکه ویني. نو الله عز وجل اکثره دلایل په داسې شیانو راوړي دي. اسمان باندې مثال دلیل راوړي دي، په سیاراتو، په درختو، انسانانو، او په عربو کې اوښان ډېر په اوښانو یې مثالونه راوړي، نور حیوانان په دې مثالونه راوړي دي. که څوم داسې علمي شیان سته چې هغو ته د عامو انسانانو فکرونه نه وړاندې کېدل، که داسې شیان راوړل سوي وای بیا به انسانان نه ورباندې پوهېدلی. نو دا چې عام انسانان په دې نه پوهېږي چې بخار چیرې و، هغه مهال خو دا معلومات نه و، هغه مهال که دا خبرې سوي وای، هغه مهال خو معلومات و آلات کم و، خلک به ویلی چې دا د قرآن عظیم شان الیاذ بالله ښکاره دوکه ده، هلته دریاب چیرې و، هلته بخار چیرې و. فقط دومره قدر چې دوی په پوهېدل چې د اسمان د خوا باران درته راځي، وریځ درته راځي، د دوی د پوهاوي دپاره ویل سوی ده. علمي خبرې پکښې نشته، ځکه قرآن عظیم شان دا هم د عامو خلکو لپاره هدایت دی او هم د خاصو خلکو لپاره. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.